سلامونه. څنګه کولی شو په بیکویز کې لوبه وکړو؟ دلته دوه ډوله لوبې دي. یو ډول لوبه په ګروپي ډول باندې لوبه ده او بل ډول یو تن د یو تن سره ده. له یوه تن سره یعنې دوه کسه کولی شي په خپل منځ کې لوبه وکړي. او د دې لپاره چې لوبه وکړي نو تاسو په دې 1v1 بټل به انتخاب کړئ. په دې کې که چیرې تاسې نوي لومړی واست تاسو کولی شئ چې کریټ روم ووایئ. که چیرې دویم کس ویې نو جاینټ روم به تاسو وایئ. د کریټ روم په وخت کې تاسو یوازې په دې بټن باندې کلیک وکړئ او اتومات ډول باندې تاسو لپاره روم کریټ کیږي او تاسو ته کود درکوي. دا پاس چې د یور گیم کود چې د 68002 دا تاسو کود دی. تاسو کولی شئ دا کود خپل ملګري ته ووایئ او یا مثلا په واتس اپ یا په یوه لاره باندې او ور شریک کړئ په دې ډول باندې. نو کله چې هغوی دا کود ترلاسه کړه نو تاسو یعنی هغه کس به په دې ډول باندې جاینټ روم به وي او په جاینټ روم کې به دلته هغه کود چې کوم تاسو ورته استولی دی هغه به په نښه کوي او هغه به تاسو لوبه به شروع کیږي په دې ډول. او دویمه لوبه چې ده هغه د ګروپي لوبه ده. په ګروپي لوبه کې هم عین همدغه پروسیجر ده. تاسو کولی شئ چې روم جوین کړئ او د روم د جوین کولو لپاره تاسو په هغه د پوښتنو برخه ټاکئ چې په کومه برخه کې موږ پوښتنې کوو. مثال په ډول دغه انتخاب کړه. په دې وخت کې تاسو ته یو دانه کود درکوي چې دا کود به تاسو هغه ټولو ملګرو ته چې یعنې کم تر کمه دوه ملګري نور وي یعنې د کم تر کمه په ګروپ کې به 3 کسه واوسي. تاسو کولی شئ د هغوی سره دا کود شریک کړئ. کله چې دوی کود هم ورسره شریک کړي نو دوی به په دغه ځای کې تاسو څنګ ته راشي او لیټس پریکټس بټن باندې به کلیک وکړئ او تاسو به لوبه شروع کړئ. بله برخه چې دا ډول چې دی هغه د راندوم بټل په نوم باندې یادیږي. په دې برخه کې تاسو هم هغه ټاکئ برخه د کومه برخه کې تاسو غواړئ تمرین وکړئ هغه به ټاکئ او لاندې به سرچ پلیر ټاکئ. که چیرې په دې اپلیکیشن کې د وړاندې نه څوک وزګار و او غوښتل چې په دې دا لوبه وکړي کیدای شي تاسو سره په اتومات ډول باندې ملګری شي. او که چیرې نه و تاسو کولی شئ چې د اپلیکیشن له روباټ سره هم لوبه وکړئ. هغه لوبه په دې ډول باندې کیږي چې یا به تاسو ټرای اگین وایئ او یا به روباټ انتخابوئ. کله مو چې روباټ انتخاب کړه په دې ډول باندې به تاسو ځای لوبه به کوئ وړاندې ځایه. مثال په ډول دا روباټ هم دغه انتخاب کړی و. روباټ مثلا بله انتخاب کړله. روباټ دا بله انتخاب کړه. ما یو انتخاب کړه. دلته تاسو ته ښکارېږي چې روباټ کومه انتخاب کړې ده او تاسو کومه انتخاب کړه. نو کله چې لوبه آخر ته ورسیږي نو ګټونکی اعلانیږي چې څوک ګټونکی دی او څوک چا وبایلله. نو په دې ډول باندې تاسو کولی شئ چې په بیکویز کې لوبه وکړئ. مننه.